شاهین وایي حجاب اجباري نه دی او نجونې هم د زده کړو حق لري. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. افغان حکومت وایي حجاب اجباري نه دی او نجونې د هلکانو په څیر ښوونځیو ته د تګ حق لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ته نومول شوی دایمي استازی سهیل شاهین وایي چې په وروستیو کې په رسنیو کې د دوی له وروستي فرمان ناسم تعبیر شوی دی. نوموړي په خپله تازه مرکه کې ویلي چې حجاب اجباري نه دی او هغه ګونګوسې یې هم رد کړي چې ګواکې دوی د نجونو د زده کړو مخالف دي. نوموړي وویل چې دوی د نجونو د زده کړو لپاره د ښې فضا په برابرولو بوخت دي او دا خبرې ناسمې دي چې د نجونو پر مخ په دایمي توګه د ښوونځیو دروازې تړل کیږي. تازه د امر بالمعروف وزارت تویاند هم ویلي چې له حجاب یې مقصد یوازې چادري نه ده بلکې په خبره یې افغاني پړونی او جامې هم په حجاب کې راځي او دا د افغانانو خپل دود دی چې نړیوال باید درناوی ورته وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.